سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان د ګډ راتلونکي لپاره د خبرو ټینګار. په پاکستان کې افغان سفیر وایي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې خاوره یې زموږ پر ضد وکارول شي. افغانستان نه د تقابل سیاست مخ ته وړي او نه هم هیچا ته اجازه ورکوي چې خپل خاوره د بل هیواد د امنیت او ثبات پر ضد وکاروي. په ورته ډول موږ هم یقین او باور لرو چې د افغانستان مشروع امنیتي اندېښنې به په همدې روحیه درک او درناوی وکړای شي. د کابل په اړه له اسلام آباده د سیاسي ګوندونو پوښتنه. د هند، ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ د شخړو د هوارۍ لپاره هڅې کولی شي نو له افغانستان سره جګړه ولې نشي درولی. ایران د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی نیسي خو ډونالډ ټرمپ عمان ته ګواښ کړی چې که د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو پر وړاندې خنډ جوړ کړي امریکا به یې بمبار کړي. I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control زه it. یوازې فکر کوم چې دا یوه ډېره ښه مفکوره ده. موږ د محاصرې له لارې پر دې تنګي کنټرول لرو او زه د دې مفکورې خوښ یم چې دا د امریکا خاوره اعلان شي. موږ اوس پر دې تنګي بشپړ کنټرول لرو. دا هم پوره خبره ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سردار احمد شکیب ویلي د افغانستان اوسنی ثبات یوازې د افغانانو نه بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه او کولی شي د سیمه ییز اتصال او اقتصادي همکاریو زمینه برابره کړي. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان د تقابل سیاست نه تعقیبوي او اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل هیواد د امنیت پر ضد وکارول شي. بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي افغانستان او پاکستان باید د پیاوړیو او سوله ییزو ګاونډیانو په توګه ګډ راتلونکی جوړ کړي او شته ستونزې د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر سردار محمد شکیب هلته د اسد څلېرویشتمې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي د افغانستان اوسنی ثبات یوازې د افغانانو اړتیا نه ده بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه هم دی او کولی شي د سیمه ییز اتصال او اقتصادي همکاریو لپاره پراخ فرصتونه رامنځته کړي. افغانستان له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو خصوصا پاکستان سره داسې اړیکې غواړي چې بنسټ یې متقابل احترام، د هیوادونو د حاکمیت برابري، د یو بل په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه او د ګټو پالنه وي. موږ باور لرو چې د اعتماد فضا د زور او فشار او جبر له لارې نه بلکې د تفاهم، دوامداره او خبرو اترو او صادقانه همکاري له لارې ممکنه ده. همدا هغه اصول دي چې د اسلامي شریعت له لارښوونو او د افغانستان د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین صاحب د هدایاتو او د نړیوالو اړیکو له منل شوو اصولو سره او د ښه ګاونډیتوب له تلپاتې ارزښتونو سره سمون لري. سردار احمد شکیب زیاته کړې د مقابل او تقابل سیاست نه تعقیبوي او نه هم اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت او ثبات پر ضد وکارول شي. افغانستان نه د تقابل سیاست مخ ته وړي او نه هم هیچا ته اجازه ورکوي چې خپل خاوره د بل هیواد د امنیت او ثبات پر ضد وکاروي. په ورته ډول موږ هم یقین او باور لرو چې د افغانستان مشروع امنیتي اندېښنې به په همدې روحیه درک او درناوی وکړای شي او هیڅ هیواد به خپلې خاورې ته د افغانستان پر ضد د استفادې اجازه ورنه کړي. موږ چمتو یو چې د همدې اصولو پر بنسټ له خپلو ګاونډیانو سره عملي او رغنده همکاري لا پیاوړې کړو. زموږ لیدلوری روښانه دی. موږ داسې یو افغانستان غواړو چې د جیوپولیټیکو سیالیو ډګر نه بلکې د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت، خبرو اترو
او همکاریو پل جوړ سي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیتي علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي افغانستان او پاکستان د پیاوړي او سوله ییز ګاونډیانو په توګه ګډ راتلونکی جوړ کړي. هغه ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې د خبرو تفاهم او مذاکراتو له لارې حل کیدی شي. تاریخی رشتے، مذہبی رشتے، ثقافتی رشتے اس بات کے متقاضی ہیں زمونږ تاریخي، دینی او کلتوري اړیکې له موږ غواړي چې خپل راتلونکی د دوو پیاوړو او سوله ییز ګاونډیانو په توګه جوړ کړو، یو نوی راتلونکی رامنځته کړو او د دغه نوي راتلونکي لپاره پیاوړي بنسټونه کېږدو. زه باور لرم چې پاکستان به د افغانستان ملاتړ وکړي او افغانستان به د پاکستان ملاتړ وکړي. اور نئی مستقبل کی مستحکم بنیادیں تلاش کریں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان افغانستان کا سہارا ہوگا اور افغانستان پاکستان کا سہارا ہوگا. دا په داسې حال کې چې په نوې ډیلي کې د افغانستان شهزادفیر نور احمد نور ویلي د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي باور، اقتصادي همکاریو او دوامداره تعامل پیاوړتیا د دواړو هیوادونو په ګټه دی. نوموړي د اسد څلېرویشتمې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته ویلي د کابل او نوې ډیلي اړیکو په وروستیو کلونو کې د متقابل درناوي، سیاسي تعامل او ګټو پر بنسټ د پام وړ پرمختګ کړی دی. نور احمد نور د دواړو هیوادونو ګډ فرهنګي میراث ته په اشاره ویلي د افغان پوهانو، شاعرانو او صوفیانو اغیز د ډیلي او لاهور په څیر ښارونو کې تر اوسه لیدل کیږي. د افغانستان شهزادفیر ټینګار کړی چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا او دوامداره تعامل کولی شي د دواړو هیوادونو ګټو ته لا ډیره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر میا افتخار حسین ویلي د پاکستان له واکمنو پوښتم چې که د هند، ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ د شخړو د هوارۍ لپاره هڅې کولی شي نو له افغانستان سره جګړه ولې نشي درولی. میا افتخار حسین په یوې غونډه کې د وینا پر مهال وویل عجیبه دا ده چې پاکستان د هند سره له جګړې پر مهال په 4 ورځو کې اوربند وکړ او ستونزه یې حل کړه. هغه زیاته کړه چې پاکستان د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په اړه هم د سولې لپاره هڅې وکړي او د شخړې د هوارۍ خبره یې وکړه. میا افتخار حسین په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د دوام په اړه هم وویل په سیمه کې ځکه ترهګرۍ نه ختمیږي چې د ده په وینا ترهګرۍ د ګټې کاروبار ګرځېدلی دی. نوموړي همداراز غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د طبیعي زیرمو د ولکې او کنټرول لړۍ دې ودرول شي، ګراني دې کمه شي، د تیلو پر محصول لګېدلی ګمرک دې ختم او ایالتونو ته دې د هغو قانوني حقونه ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې د افغان حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع یوه حقوقي او سیاسي مسأله ده او تهران به له ارزونې او وروستۍ جمعبندۍ په دې اړه پرېکړه وکړي. بقایي ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع باید د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو د دوام او پراختیا خنډ ونه ګرځي. نوموړي ویلي تهران له افغانستان سره خپلې اړیکې د رسمیت پیژندنې له موضوع پرته هم په بېلابېلو برخو کې دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاته کړې ایران او افغانستان د دوو ګاونډیو او مسلمانو هیوادونو په توګه پراخ تاریخي او کلتوري مشترکات لري او دواړه لوري باید د یو بل اندېښنې په پام کې ونیسي. هغه همداراز پر دې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره باید له اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو څخه اغیزمنه ګټه واخیستل شي. د وال سټریټ ژورنال د راپور له مخې ایران له امریکا سره د خبرو پر ځای په تیرو 2 میاشتو کې د احتمالي پراخې جګړې لپاره پر پوځي چمتووالي تمرکز کړی دی. بلخوا د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ عمان ته ګواښ کړی چې
که د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو پر وړاندې خنډ جوړ کړي امریکا به یې بمبار کړي. ټرمپ همداراز ویلي امریکا اوس پر هرمز تنګي بشپړ کنټرول لري. په ورته وخت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د هرمز تنګي بیا پرانیستل د انقرې له مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دغه تنګي اوږدمهاله تړل کېدل د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصادي ثبات لپاره جدي ګواښ دی. د تهران او واشنگټن ترمنځ د روانو ترنګرتیاو په دوام د وال ستریټ ژورنال د راپور له مخې د ایران مشرتابه له امریکا سره د خبرو د دوام پر ځای په تیرو 2 میاشتو کې د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د احتمالي پراخې جګړې لپاره پر چمتووالي تمرکز کړی دی. د راپور له مخې ایراني چارواکو د جون له هوکړې وروسته د امریکې او اسرائیلو ډیپلوماټیکو هڅو په اړه بې باوره شوي او باور لري چې دغه هڅې د جګړې د بیا پیل لپاره د وخت ترلاسه کولو په موخه دی. وال ستریټ ژورنال لیکلي د سپای پاسداران د رول پراخول د تجربه کاره پوځي افسرانو په مهمو دندو ګمارل او د استخباراتي ضد عملیاتو بې پیلوټ الوتکو د تولید پراختیا د ایران د چمتووالي له اقداماتو څخه دی. ما با اقتدار جنگیدیم و با اقتدار هم مذاکره کردیم. باز این تعبیر رو عین جمله که عرض میکنم رو خیلی از وزرای خارجه به من گفتن شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. اینی که میگم ما در دیپلماسی موفق بودیم و پیروز میدان بودیم، این موفقیت و پیروزی شخص من نیست. خدا رو شاهد میگیرم، از دلم دارم صحبت میکنم. این پیروزی وزارت خارجه نیست، ما ابزارش بودیم. این پیروزی مردم ایران بود. این نتیجه مقاومت در جنگ بود که دشمن رو وادار کرد به پذیرش خواسته‌های ایران. په همدې کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ عمان ته ګواښ کړی چې که د هرمز تنګي د بیرته پرانیستلو هڅو پر وړاندې خنډ رامنځته کړي نو امریکا به یې بمبار کړي. دا په داسې حال کې چې ایران د هرمز تنګي پرانیستلو په اړه له عمان سره په خبرو بوخت دی. د راپور له مخې ټرمپ له دې مخکې هم د هرمز تنګي د مدیریت په اړه د ایران او عمان د یوې طرحې مخالفت کړی و او ویلي و چې هرمز تنګي نړیوالې اوبه دي او د هیڅ هېواد تر کنټرول لاندې باید نه وي. د هرمز تنګي د امریکې د خاورې د ګرځولو په اړه بیا د تېرې اونۍ د خپلې څرګندونې په تړاو ولسمشر ټرمپ وایي I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it. زه یوازې فکر کوم چې دا یوه ډېره ښه مفکوره ده. موږ د محاصرې له لارې پر دې تنګي کنټرول لرو او زه د دې مفکورې خوښ یم چې دا د امریکا خاوره اعلان شي. موږ اوس پر دې تنګي بشپړ کنټرول لرو. But the blockade has been very effective. And, you know, we're taking out له دې ټولو سربېره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د هرمز تنګي بیا پرانیستل د انقرې له مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دغه تنګي تړل کېدل د هیڅ هېواد په ګټه نه دی. اردوغان الجزیرې شبکې سره په مرکه کې ویلي د هرمز تنګي اوږدمهاله تړل کېدل د نړیوالې سوداګرۍ لپاره جدي ګواښ رامنځته کولی شي او باید هر څومره ژر چې امکان ولري بیرته پرانیستل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د هرمز تنګي پرانیستی پاتې کېدل د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصادي ثبات لپاره مهم دی. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د هرمز تنګي په اړه د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ترنګرتیاوې زیاتې شوې دي. د یکچلزونو قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې.